کومې میرمنې په خوله کې د ذکر یا کوتک اخیستلو خواهش لري؟ دغه درې طریقو باندې تاسو کولی شئ میرمنې وپیژنئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. کومې میرمنې په خوله کې ذکر غواړي یا هم د ذکر د اخیستلو شوق لري ترڅو د خپل خاوند یا هم داسې بل کار چې هغه میرمنې چې په ډېره فاحشهخانو کې وي د ذکر غوښتنه کوي ترڅو په خوله کې واخلي، خو اکثره بیا نه پوهېږي نران چې څنګه خپله دغه کار وکړي. خو زما په یقین او د ټولو انسانیت په یقین چې باید دغه کار هیڅکله هم ونه شي، ځکه که هغه کافر وي که مسلمان وي، ځکه دا یو داسې مردار شی دی چې دا باید د خپلې شرمګاه سره مساوي اوسېږي، نه د هغه د نورو ځایونو څخه باید ګټه واخیستل شي. اکثره داسې خلک شته چې اوس هم په دې اسلامي نړۍ کې په داسې طریقو باندې کار کوي چې هیڅکله هم په اسلام کې او په دین کې دا کارونه نه دي روا شوي او نشته ده. یو ملګري داسې پوښتنه هم کړې وه، خو تاسو ته یې زه څه ویلی نه شم چې دا یو ډېره داسې بې فایدې پوښتنه وه. هغه ویلي چې زه هره شپه چې کله ګرم شم نو خپلې میرمنې ته کوتک په خوله کې ورکوم او یا یې هم پرې مچو کوم. که چېرته تاسو یا مچو پرې اخلئ یا یې هم پرې خورئ یا که هر څه پرې کوئ، خو دا د انسانیت خلاف کار دی. هیڅکله هم داسې کار مه کوئ. خو دغه درې ښځې چې تاسو یې کولی شئ وپېژنئ چې کوتک په خوله کې غواړي، دغه درې دانې دي. چې لومړی هغه میرمنې چې د شا چونټکه یې ډېره غټه وي، چې د ویښتانو چونټکه داسې ببر شاندې دروي یعنې اوچته دروي او په هغه باندې د پاسه یا هم دوپټه یا هم زړوکی وي یا نه وي، دغه یې لومړی نښه ده. دویمه میرمنه چې ډېرې په چالاکۍ سره خبرې کوي. کومې میرمنې چې په کوروالي کې ډېرې خبرې کوي یا هم هغسې خبرې کوي چې ډېره تیزه وغږېږي، دوی هم دغسې شوق وي یا دغسې د دوی خوند وي یا شوق اخیستلو طریقه یې وي چې دوی په خپله د خاوند کوتک په خوله کې ونیسي. دریم هغه میرمنې چې د کوناټو او د سینو اندازه یې بې له حده غټې وي، دوی هم غواړي ترڅو د خاوند کوتک یې په خوله کې واخلي. خو زما بیا هم تاسو دا توصیه ده چې هیڅکله هم دغسې کار مه کوئ. که چېرته تاسو ته ښځه یا هم شیطان داسې یو وسوسه در واچي یا هم داسې یو سوچ در واچي ترڅو تاسو د میرمنې سره دغسې کار وکړئ، هیڅکله هم مه کوئ، ځکه د یوې دقیقې خوند به تاسو ډېر ځل ګناهګار کړي او د ډېرو غلطو کارونو په لاره به مو روان کړي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ له ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.